د زابل ولایت په مرکز کلات کې د شپږو ولایتونو د کرکټ لوبډلو ترمنځ سیالۍ د پکتیکا لوبډلې په اتلولۍ سره د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پای ته ورسېدې چې پر مهال یې د دې ولایت سیمه ییزو چارواکو هم ګډون کړی و. د زابل د کرکټ ولایتي مسؤل وایي چې په یاد لوبو کې د زابل په ګډون کندهار، فراه، غزني، پکتیکا او هرات ولایتونو لوبډلو برخه اخیستې وه چې نن یې اتلولي د پکتیکا لوبډلې خپله کړه. نوموړي وویل چې دا سیالۍ د سلطان ملخي توخي په نامه راپیل کړې تر څو ځوانان لوبو ته په ځانګړي ډول کرکټ ته وهڅول سي. دا لوبو څخه مو هدف دا و چې په زابل کې د کرکټ لپاره لا پرمختګ او لا ودې لپاره کار وکولای سو او د نورو ولایتونو له ټیمانو سره لوبډلو سره خپل لوبغاړي مخامخ کړو تر څو په راتلونکي کې هغه پرېشر هغه ستونزې چې دوی په ګراوند کې لري له هغوی څخه خلاص واوسېږي او د نورو ولایتونو لوبغاړي زابل ته دعوت کړو تر څو د زابل فرهنګ، زابل کلتور، د زابل اقتصادي حالات په اصلاح او د زابل فرهنګي او تاریخي میراثونو په اړه باندې دوی ته ځانګړي معلومات ورته ورکولی سو. د کرکټ لوبغاړي وایي چې په ولایتونو کې کرکټ ښه وده کړې او ځوانانو دې لوبې ته زیاته مخه کړې چې دا ډول سیالۍ کرکټران تشویقوي چې لا هم لوبو ته چمتووالی ونیسي او خپل استعدادونه ښکاره کړي. د لوبغاړو د استعدادونو د پیدا کولو لپاره، لوبغاړو د تجربو د اضافه کولو لپاره ډېر ضروري دی زموږ لپاره چې موږ په راتلونکي کې غټ کرکټ ته نیت دی انشاءالله. نو زموږ لپاره ډېر ضروري دی دا چې لوبې ترسره کړو تر څو مخته کرکټ لپاره زموږ سره تجربې اضافه سي او موږ د کرکټ پرمختګ لپاره ډېر ګټور دي دا سیالۍ. دا ټورنمنټونه د کرکټ بورډ طرفه چې کوم ټورنمنټونه جوړېږي دا ځوانانو لپاره یو ښه فرصت او ښه چانس ده چې په راتلونکي کې ځوانانو ته یو ښه فرصت پیدا کړي د افغانستان د ملي ټیم لپاره. زړور ځوانان هم پیدا کېږي چې ښې لوبې وکړي په خپل مابین کې د دواړو ولایتونو تر مابین چې څومره ولایتونو دلته منچونه کړي شوي کړي دا د یووالي او د خوږوالي دپاره دلته کېږي. د یادونې وړ ده چې وړاندې هم د زابل کرکټ امریت له لوري ورته سیالۍ جوړې سوې چې ځوانانو ته یې د تفریح ښه زمینه برابره کړې وه.